اصلي چارې په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحال به یاست. نیک محمد ویال یم. ستاسو د غوښتنو سره سم به نن یوه داسې ویډیو در سره شریکه کړم چې پکې به د فیسبوک په هکله لارښوونې وي. کله ناکله داسې وي چې د فیسبوک پاڼې د ملګرو شمېره 50,000 ته ورسېږي او نور ملګري نه لیدېږي. نو ښه به دا وي چې د دې لپاره په خپله فیسبوک پاڼه کې د فالو بټن یا د تعقیب کوونکو بټن تڼۍ کېکاږئ یا فعاله یې کړئ تر څو ستاسو ټول پوسټونه ملګري وویني او ستاسو پاڼه تعقیب کړای شي. د دې لپاره دغو لارښوونو ته اړتیا شته. لومړی په پاس منیو کې دغه ځای کلیک کړئ، بیا سیټینګز بټن کاږئ ویې وهئ، بیا د دې ځای نه پرایوسي بټن ووهئ. دلته هو کین سی یور فیوچر پوسټ، دلته دا ایډیټ بټن ووهئ. دلته لکه څنګه چې ګورئ فرینډز دي، دا بدل کړئ په پبلک باندې. بیا د هغې نه وروسته پبلک پوسټ دغه ځای کېکاږئ. دلته هم د فرینډز په پبلک بدل کړئ. دا دی اوس ستاسو په پاڼه کې د فالو یا تعقیب کوونکو بټن یا تڼۍ فعاله شوه. راځه وبه یې ګورو چې نور ملګري څنګه ویني، څنګه دوی ته ستاسو پاڼه ښکاري. دلته کوم ځای چې 3 ټکي دي دې ځای باندې کلیک وکئ، ویو اس ووهئ، وبه یې ګورو چې څنګه ښکاري. دا دی لکه څنګه چې ګورئ فالو بټن فعال شو. نو په دې هیله چې ویډیو به مو خوښ شوې وي، ستاسو د نورو غوښتنو، پوښتنو او وړاندیزونو په هیله